سلامونه ګران دوستانو، بیا هم بلې ویډیو ته پخیر راغلی. په نوې ویډیو کې ګورئ ملګرو، زما باینانس کې $10 راغلی چې ما له زینوس کمپنۍ څخه ویډرا کړې وه. نو ملګرو، زینوس کمپنۍ څخه په دې ویډیو کې درښیم چې څنګه کولی شو په زینوس کمپنۍ کې پانګه اچونه وکړو، څنګه کولی شو د هغه څخه پیسې وګټو. ټول طریقه درښیم له 0 تر 100 پورې. نو ویډیو تر پایه کې ویډیو چې خوښ ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ او دا ویډیو له ملګرو سره شریک کړئ تر هغو هم ګټه تر واخلئ. نو ملګرو، دا زما باینانس اکاونټ دی، تاسو خپل وینئ دلته ما سره تقریبا $10.4 دی. دا ما بلې ویډیو کې تاسو ته درښودلی چې ما له زینوس کمپنۍ څخه ویډرا وکړه او دلته ماته زینوس کمپنۍ کې راغلې ده. دا هم د ویډرا ثبوت دی ملګرو. اوس ملګرو، زه زینوس کمپنۍ کې تاسو درښیم چې څنګه کولی شو په زینوس کمپنۍ کې پانګه اچونه وکړو، څنګه کولی شو په هغه کې کار سټارټ کړو او څنګه کولی شو پیسې ترې وګټو. نو ملګرو، زه دلته راسئ چې دا به دلته ګوره دغه زینوس کمپنۍ ده. چې دا ملګرو هر شی ستاسو ملګرو زینوس اپلیکیشن ورته وایي، زینوس کمپنۍ ورته وایي، هر شی تاسو ورته وایي. چې دا ملګرو د باندې ورته کلیک کوم. ګوره ملګرو، په دې باندې چې کله کلیک کوم ملګرو، نو لږ شانته ورته انتظار وکړئ، دا صفحه تاسو لوړ شي او دا صفحه تاسو ته راوړي. نو ملګرو ګوره، ما $10 تر هلته په بلې ویډیو کې تاسو ته ویډرا کړه که نه. اوس ګوره ملګرو، ما ته پینډینګ بیلانس بیا $10.8 راغلی دی. چې ملګرو چې ما فقط په دې کې $50 انویسټمنټ کړی، یعنې $50 پانګه اچونه ما په دې کړې ده. نو تقریبا ما ته $10 پینډینګ کې بیا بیلانس راغلی ده. نو په نوې ویډیو کې تاسو درښیم چې په زینوس کمپنۍ کې څنګه کولی شو پانګه اچونه وکړو. نو په دې ملګرو چې په زینوس کمپنۍ کې څنګه کولی شو پانګه اچونه وکړو، نو تاسو به راسئ دلته زینوس کمپنۍ هم چې کله راخلاص کړه، نو تاسو په دغه اپشن دلته ورته کلیک کړئ. په دې اپشن هم چې کله ورته کلیک ملګرو، نو دلته به تاسو راځئ په دې بزنس، دلته وینئ ملګرو په دې بزنس، په دې به دلته ورته کلیک کړئ بزنس. صحیح ده ملګرو، په دې بزنس باندې ورته کلیک کړئ ملګرو، دلته بیا راځئ ملګرو په انویسټ ناو باندې ورته کلیک کړئ، انویسټ ناو په دې ورته کلیک کړئ ملګرو، او بیا لږ شان ورته انتظار څه ملګرو. دلته ګوره تاسو ته قیمتونه ښیي. ګوره ملګرو، له $50 شروع ده تر $100، $250، $500، $1000، همداسې $3000. صحیح ده ملګرو. اوس ملګرو ګوره، که تاسو چېرته $50 واچئ، صحیح ده، په $50 کې تاسو تقریبا $0.5 ګټه هره ورځ درکوي. هره ورځ ملګرو تاسو تقریبا $0.50 یعنې زوټي ګټه درکوي. او که تاسو چېرته $100 ورته انویسټمنټ کوئ، $100 پانګه اچونه پکې وکړئ، نو تاسو ته هره ورځ تقریبا $1 ګټه درکوي. او همداسې که 250 واچئ، نو همدومره به قیمتونه پورته ځي او تاسو به ګټه ډېره درکوي. صحیح ده ملګرو. نو په دې کې اوس څنګه کولی شو مثلا موږ انویسټمنټ وکړو یا پانګه اچونه پکې وکړو، نو تاسو تقریبا ملګرو تاسو غواړئ چې $50 پانګه اچونه وکړئ. صحیح ده ملګرو. دا دې لپاره ملګرو ته چې زینوس کمپنۍ سره ډېره بهترینه کمپنۍ ده، ځکه ما زه هم زیات کار پکې تقریبا دا 4 میاشتې کېږي چې ما پکې پانګه اچونه کړې ده. 4 میاشتې کې زه ګټه ترې اخلم. نو تر اوسه نه ده بند شوی، لکه ایجای جی پي ټي کوټي 4 سایټ چې بند شو، میټاماکس بند شو، همداسې نور سایټونه بند شو، دا تر اوسه نه ده بند شوی او دې کې ګټه روانه ده. د ما په نظر دا ډېر ښه سایټ ده. صحیح ده ملګرو، تاسو پکې پانګه اچونه وکړئ. نو زه غواړم ملګرو چې مثلا $50 تاسو درښیم چې څنګه کولی شو $50 مثلا دې کې پانګه اچونه وکړو. نو دلته په دې 500 ورته کلیک کړئ، په دې 500 نو تاسو که چېرته $50 پانګه اچونه کوئ، دلته تقریبا تاسو باید دلته ورته $52 ولګوئ، ځکه $2 د پیس راځي. صحیح ده ملګرو. نو دا هم چې کله کلیک په دې دلته به تاسو راځي په دې پروسیډ، دلته وینئ ملګرو په دې پروسیډ به ورته کلیک کړئ، او دلته پروسیډ باندې چې کله کلیک کوئ ملګرو، نو بل اپشن تاسو راغلی سلیکټ پیمنټ میتود، په دې به ورته کلیک کړئ. صحیح ده. په دې هم چې کله کلیک کوئ ملګرو، تاسو 2 اپشنونو څخه تاسو کولی شئ په دې کې انویسټمنټ یا پانګه اچونه وکړئ. یا اوس دا ملګرو د ټیټر یا یو جي ټي ارتفیشل له طریقه کولی شئ تاسو به یو جي ټي ورته اخلئ او د غیر طریقه به کولی شئ، او بل د ټي ار ایکس یعنې ټرونه هم تاسو ورته رالیږلی شئ په دې کې پانګه اچونه کولی شئ. نو زه ملګرو دلته راځم په دغه ټیټر یا جي ټي به تاسو ورته کلیک کړئ. په دې هم چې کله کلیک کوئ ملګرو، نو دلته بیا ورته ولیکئ ګیټ ادرس ډیپوزیټ، په دې ورته کلیک کوئ ملګرو. په دې هم چې کله کلیک کړئ، نو تاسو دلته یو لینک درکړي، ګوره یو خط درکړي ملګرو، تاسو په دې کې راځئ او په دې کې دغه به کاپي کوئ. صحیح ده ملګرو. مثلا زه اوس دغه کاپي کوم، دا هم چې کله کاپي کوم ملګرو، که تاسو سره چېرته ټرانسلیټ یې، که تاسو چېرته باینانس یې، هر شی چې مثلا تاسو سره پیسې تاسو غواړئ له هغې څخه پانګه اچونه وکړئ، یا همدغه کوم لینک چې ما کاپي کړی دا هم خپل ملګرو ته ورسئ، هغوی انویسټمنټ درته وکړي، هغوی پانګه اچونه درته وکړي، همدغه به ورلیږئ چې ما کاپي کړی. ګوره ملګرو، دا ګوره تاسو به راسئ په دغه کې به دا کاپي کړئ. ده دا هم چې کله کاپي کوم ملګرو، نو دغه هر ملګري ته څه ولګوئ، هغه کولی شئ په دغه طریقې څخه له باینانس څخه له ټرانسلیټ څخه له هر سره پیسې تاسو کولی شئ، تاسو ته به هغه وکړي پانګه اچونه پکې وکړي، تاسو به پیسې راولګئ. نو زه اوس ځم دا مې کاپي کړ، راځم خپل باینانس ته. ګوره ملګرو، ما سره $10.4 دی که نه. نو دا اوس وایي چې ملګرو زه $50 پانګه اچوم، تقریبا $2. زه فقط تاسو ته طریقه درښیم چې په دې کې څنګه کولی شو پانګه اچونه وکړو. صحیح ده ملګرو. نو دلته راځم ملګرو، په دې کې صحیح ده په دغه والټ باندې ورته کلیک کوم. په دې والټ باندې کله ورته کلیک کوم ملګرو، نو په دې کې زه ورته بیا کلیک کوم. ګوره ملګرو، نو ګوره ملګرو، تاسو کله خپل والټ ته بیرته راغلی، چې د باینانس کې به دلته والټ اپشن انتخاب کړئ. صحیح ده.
په دې چې ګورم ملګرو په دې چې والټ آپشن انتخاب والټ آپشن هم کله انتخاب کوم ملګرو تاسو به دلته راځئ په دې چې کوم ملګرو تاسو په دې سپاټ باندې ورته کلیک کوئ سیده په دې سپاټ باندې ورته کلیک کوم ملګرو ته باندې کلیک کوم ملګرو ته ګوره تاسو ته خې ویډرا په دې ویډرا به تاسو ورته کلیک کوئ په دې ویډرا به دلته ورته کلیک کوم سیده ملګرو نو دلته ته وایي چې مثلا ته چې غواړې ویډرا کې زموږ غواړم ورته غواړم سی اس ډي ټي زه اس ډي ټي غواړم کنه څه ته ویلېږم نو اس ډي ټي به دلته ورته کلیک کوم نو دلته راته وایي سینډ ټو کرپټینو ټو سینډ ان ایمیل فون آی ډي زه مثلا کرپټو آی ډي مثلا دغه ورته کلیک کوم سیده ملګرو په دې به زه ورته کلیک کوم او دلته به هماغه لینک چې کاپي کړی دی هماغه کوم خط مثل زینوس کمپنۍ څخه کاپي کړه هغه به دلته ورکړم چې دلته به ګوته کلاک ورته ونیسئ یعنې مثلا دغه شان ته به کلاک ورته ونیسئ او دلته به پیسټ کړئ همدغه لینک ورته ویست کړه او دلته به راسئ ورته هغه به ورته انتخاب کړئ نیټورک به ورته انتخاب کړئ سیده مګر په دغه آپشن ورته کلیک کړئ او دلته به دا ورته کلیک کړئ دلته ورته ټرون ټي آر شل ده که نه په دې ورته کلیک کړئ سیده مګرو نو دلته تاسو ته ښایي اماونټ مثلا تاسو غواړئ څومره مثلا ولګوئ زه مثلا ورته لیکم چې $2 ماته ملګرو ویلي که نه ګوره ملګرو د باینانس یوه بله مهمه ګټه چې دغه ده ملګرو چې فیس بیخي نه کټ کېږي دا $2 که زه چېرته مثلا اوس ولېږم څه ده که نه نو باینانس ما څخه فیس نه کټوي نو تاسو ته وایم چې باینانس څخه استفاده کوئ سیده ملګرو نو دلته هم چې کله په دې باندې ورته کلیک نو دلته په دغه آپشن به تاسو ورته کلیک کوئ په دې ویډرا په دې ویډرا هم چې کله کلیک کوم ملګرو ګوره ملګرو زه دلته لیکم په دې ویډرا سیده ملګرو نو دلته ماته وایي چې کم ده خو خیر په دې ویډرا تاسو ورته کله کلیک کوئ ملګرو سیده نو تاسو ته به یو بل ایمیل درکړي چې مثلا دا ویډرا اوس نو تاسو به هغه څخه سکرین شاټ واخلئ سکرین شاټ هم کله واخلئ ملګرو ګوره دا ویډرا چې اوس سکرین شاټ به ترې اخلئ سکرین شاټ هم چې کله واخلئ ملګرو نو تاسو به راسئ بېرته زینوس کمپنۍ ته سیده نو ګوره دغه چې تاسو ته ښیي ټیکسټ هاشنو په دې ټیکسټ هاشنو که هماغه سکرین شاټ چې هغې ته په هغې کې به لیکلي هلته ټیکسټ هاشنو هماغه به لیکلي یو نمبر به مثلا داسې یو نمبر به دلته زه نمبر ورکړم مثلا یې به 5 شپږ اووه اته داسې یو نمبر به سیده هغه نمبر به دلته ورکړئ او په دغه چې کوم ملګرو سیده زینوس کمپنۍ کې په یاد په دغه جوس فایل کې په دې چې کوم تاسو ورته کلیک کوئ هماغه سکرین شاټ هم اخیستی سیده هغه به دلته مثلا زه دغه غواړم چې مثلا دغه سکرین شاټ هم مثلا اخیستی که نه ملګرو نو دلته ګوره ملګرو دغه سکرین شاټ دلته راغی دغه سکرین شاټ چې کله راغی ملګرو نو تاسو بیا څه کوئ تاسو فقط راځئ په دې پروسیډ باندې ورته کلیک کوئ او همدغه به دلته تاسو ته لیکلي ګوره ملګرو تقریبا 2 ساعته یا 4 ساعته وروسته به دغه به تاسو ډیپوزیټ وسي دغلته به تاسو پانګه اچونه پکې شروع سي نو کله هم چې پانګه اچونه ملګرو وکړه نو دې نقطې ته ډېر پام لرئ ګوره ملګرو پانګه اچونه هم چې کله وکړه تاسو په دې آپشن دلته ورته کلیک کړئ سیده پانګه اچونه هم چې کله کړئ دلته به راځئ په دې چې کوم ډاشبورډ باندې ورته کلیک کړئ سیده په دې ډاشبورډ هم چې کله ورته کلیک کړه نو لږ شان ورته انتظار تر څو دغه اصلي صفحه به تاسو ته راوړي نو ګوره ملګرو پانګه اچونه چې کله وکړئ نو دغه آپشن سره هم پام چې دغه آپشن به سور نه دا به شین تا به تاسو ته فعال په اټ ورک کې به سیده ملګرو مثلا اوس ما ته ښیي چې د تا اکاونټ ته اوس فی الحال په کار کې دی مثلا دوی کار پې کوي او ګټه څه وکړه ګټه ما ته رالیږي سیده ملګرو نو دغه ملګرو په دغه کمپنۍ کې زینوس کمپنۍ کې د پانګه اچونې طریقه څنګه کولی شو په زینوس کمپنۍ کې کار شروع کړو ملګرو دغه زینوس کمپنۍ لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی غوښتل تاسو کولی راسئ او دغه پیجن کې او دغه کې پانګه اچونه کوئ او ګټه ترلاسه کړئ سیده ملګرو چې ما خو بله ویډیو کې تاسو درښودلی چې ما $10 ترې ویډرا کوه اوس هم دغه د پینډینګ بیلانس کې $10 راغلی دی سیده ملګرو چې دا مې انشاءالله بیا ویډیو پې اخلم چې زه $10 بیا په له زینوس کمپنۍ څخه ویډرا ترې کوم نو ملګرو د دغه لینک به ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی تاسو کولی شئ له هغې راسئ او دغه جان کې که تاسو چېرته ګوګل کې ورته سرچ کړئ زینوس کمپنۍ نو تاسو ته فیک سایټونه راوړي او هغه باندې هېڅکله کلیک مه کوئ ځکه فیک سایټونه دي سیده ملګرو اصلي سایټونه نه دي کوم لینک چې ما درکوي په همغه باندې راسئ او ځان پکې رجسټر کړئ تاسو نه فقط ډېر اسانه ده ملګرو ایمیل درڅخه غواړي نمبر درڅخه غواړي او تذکره عکسونه درڅخه غواړي کې تذکره پاسپورټ ولري فقط په همدغه شیانو کولی شئ راسئ او دغه جان شئ نو د دغه لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی هغې تاسو کولی شئ راسئ جان پکې او که ویډیو مو چېرته خوښوي ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو پرم خدای سپارم الله په امان مخته مو ښه شه